د مودي الوتکه به د عمران خان پر سر تیره شي. پاکستان د دوشنبې پر ورځ تایید کړه چې د هندوستان د لومړي وزیر نریندرا مودي الوتکه به د پاکستان له هوایي حریم څخه تیره شي او قرغیزستان هیواد کې به کینی. نریندرا مودي به د روانې جون میاشتې په 14 او 14 د شانګهای د همکارۍ سازمان کې د ګډون لپاره بشکیک ته ولاړ شي. عمران خان تمه درلوده چې هندي سیال مودي به ورسره د غونډې په څنډه کې وګوري، خو مودي بیا وایي د عمران خان سره یې لیدل په ایجنډا کې نشته. د پاکستان حکومت وایي سره له دې چې مودي د عمران خان سره خبرې نه کوي، خو د ښاغلي مودي الوتکې ته به اجازه ورکړي چې د پاکستان په سر تیره شي. پاکستان د فبروري له میاشتې وروسته د هندي الوتکو په وړاندې خپل هوایي حریم د بالاکوټ د پیښې په احتجاج کې وتاړه. تازه عمران خان هندي سیال مودي ته یو لیک استولی چې پکې یې له هندوستان غوښتي چې له پاکستان سره د کشمیر د مسلې په ګډون په یو لړ سیاسي مسایلو کې بحث او خبرې وکړي او حل لاره دې ورته پیدا کړي. هند لوري تر اوسه د عمران خان د غوښتنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې نریندرا مودي د شانګهای د همکارۍ د سازمان په حاشیه کې له عمران خان سره نه ګوري. تر دې وړاندې د هند لومړي وزیر دا هم ویلي وو چې خبرې او ترهګري دواړه نه کیږي. په ټکو یې که پاکستان خبرې کوي نو د ترهګرو له ملاتړه دې لاس واخلي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د هندوستان سره خبرو لپاره لار هواره کړي، خو هندوستان وروسته له هغې ډېر په غوسه دی کله چې 13 فبروري د هندوستان تر ورکې لاندې کشمیر کې د هند پوځ تر 40 نیمه رسمي عسکر ووژل شول. هندوستان وایي د برید تر شا د پاکستان لاس دی.